د کویک بوک د کمپنی کریشن نه وروسته موږ سره دا سکرین د کویک بوک اپیر کیږي صحیح ده دلته موږ سره د ویو د ټیوټوریالز که چیرته په دې کلیک کې یو ویډیو ټیوټوریال لیکته شي یوز intuit.com سروسز دا د خپل د کویک بوک ویب سټ دی چې د تتلی شي او د هغې سروسز استعمالوي شي او سٹارټ ورکینګ کولی نو دا به دلته فچ شي او ستا کار به سټارټ شي نو مونږه که چیرته یو کوېسچن لرو نو آنلاین کوېسچن ته ورځو ګینې دا کلوز کوي ضرورت نشته صحیح ده کلوز او اوکې بیا دلته موږ سره دا هوم دی دا هوم موږ دې ځای نه کلوز کولی هم شو او بیرته دې هوم د لارې دې ځای نه اوپن کولی هم شو نو څومره بزنس کار چې دی په دې هوم کې موجود دی په دې مینیوګانو کې موجود دی صحیح ده دواړو کې دلته سیم دا آپشن چې دی دلته هم شته دی په وینډر کې اوس ګوره پرچیز آرډر صحیح ده هلته هم پرچیز آرډر شته کسټمر کې سیل آرډر دی دلته هم کمپنی کسټمر کې سیل آرډر شته صحیح ده نو سیم دلته چې کوم آپشن دی هغه دلته هم شته دی مطلب ته استعمالولی شي ښه اوس اول کار زمونږ په شي باندې دی په چارټ اف اکاونټ باندې دی یاد ساته کله چې ته هرې کمپنۍ ته لاړ شي نو ته به اول د هغې چارټ اف اکاونټ ارګنایز کړې د هغې نه بعد به ته په هغې کې کار کړې که چارټ اف اکاونټ ته ارګنایز نه کړې د هغې منیجمنټ ته نشي کولی صحیح ده نو ته چې کله راشي لیست ته نو تا سره اول موجود دی چارټ اف اکاونټ چارټ اف اکاونټ څه شی دی صحیح ده the list of accounts which will be credit and debit in our accounting period it is called chart of account صحیح ده د هغه اکاونټونو لیست چې هغه به کریډټ کیږي او ډیبټ کیږي به د اکاونټینګ په پیریډ کې دې ته موږ چارټ اف اکاونټ وایو ښه څه مطلب اوس ډیبټ او کریډټ څه مطلب اوس تا سره یو اکاونټ دی د بینک اکاونټ اے آی بی صحیح ده بل اکاونټ دی در سره د بینک بی ایم اے اوس چې کله ته مال خرڅ کړي او پیسې درته راځي نو هغه تا سره په اے آی بی کې جمع کیږي نو دا تا سره چی شو انکم شو که نه نو ستا دا د اے آی بی اکاونټ څنګه شو ډیبټ شو کله چې پیسې پکې را جمع کیږي خو ډیبټ شي که نه صحیح ده خو چې کله ته مثال چا نه مال اخلي او هغې ته پیمنټ کوې نو ته هغې دپاره چې کې پیسې ورکړې تا نه کریډټ شي نو هغه اکاونټونو لیست ته موږ چارټ اف اکاونټ ویلی شو چې هغه به د اکاونټینګ په دوره کې هم ډیبټ کیږي هم به کریډټ کیږي نو دې ته موږ چارټ اف چې ریسیو کوم زه ډیبټ کېږم او ډیبټ نه لکه تا ته کله چې ریسیو کې ډیبټ شي تا ته پیسې درته ډیبټ شي صحیح ده خو چې کله ته چا ته پیسې ورکړې هغه څنګه شي کریډټ شي ته یو چا ته کریډټ وکړي صحیح ده که نه دې پوه شوې اوس زه به راشم یو نوی اکاونټ به جوړ کړم ضرور خبره ده کله چې ته یو کمپنۍ ته ورځې نو هغه تا ته وایي چې یاره موږ بینک اکاونټ هم لرو پای کې دومره پیسې لرو د دې نه ته زمونږ سرمایه ګزاري کوی شي بزنس ته پروموشن ورکوی شي صحیح ده نو د اکاونټ جوړولو لپاره اکاونټ باندې کلیک کړه نیو اکاونټ باندې کلیک صحیح ده که چېرته رایټ کلیک وکړو نو تا سره نیو موجود دی نو موږ به دلته کلیک کړو او نیو باندې به کلیک کړو صحیح ده چې کله په نیو د لیست نه ویډیو کې خیر بیا شته ده خو لیست چارټ اف اکاونټ دا ویډیو کې راغله صحیح ده نو اوس ګوره تا سره دلته راشه اکاونټس ته او نیو اکاونټ ته راشه صحیح ده نو چې کله نوی اکاونټ تا ته جوړې یاره ته د انکم اکاونټ جوړې که د ایکسپنس اکاونټ جوړې که د انکم اکاونټ جوړ کړې نو دې کې به تا سره د لکه ته کله مال خرڅ کړې پیسې ریسیو کړې هغه پیسې به پکې سټور کړي ته کله یو چا ته سروسز وکړې او پیسې ترېنه واخلې او جمع کړې تا سره جمع کېږي انکم اکاونټ تا سره چې کوم ایکسپنسز کم خرچې ته کې نو دې کې ته د هغې ریکارډ سټور کوي یعنې ته چې یعنې زه داسې یو اکاونټ جوړ کړم چې څومره خرچې زه کومه د دې کال په دې یو کال پیریډ کې نو هغه ټولې دې ماته به وښیي په دې کې نو کله چې ته ایکسپنس اکاونټ کریټ کړې او دلته کنټینیو والې نو څومره نورو ځایونو کې چې ته خرچې کړې هغې دپاره به ته به اکاونټ سلیکټ کړې چې یاره دا خرچه ما وکړه دا ما د ایکسپنس اکاونټ کې وکړه دا به ورته سلیکټ کړې دا اکاونټ نو چې دا اکاونټ دې کله سلیکټ کړو د کال اخر کې راځي تا ته وایي چې یعنې څومره تا خرچه کړې ده نو به ټول ته ورته ښودی شي نو همدغه رنګه د انکم اکاونټ اگزامپل هم دی د انکم اکاونټ چې کله ته جوړ کړې نو ته وایې چې یعنې څومره زه سیل کومه یا سروسز کومه د هغې پیسې به ما سره په همدې انکم اکاونټ کې جمع کېږي صحیح ده نو بیا چې ته څومره سروسز کې او که سیل کې او که چا نه پیسې اخلي کار چې کې نو هغه به ته په یو اکاونټ کې جمع کې که یو معلوم اکاونټ که هغه تا سره دراز وي نو هغه دراز په نوم باندې هم ته اکاونټ جوړوی شي پای کې سره جمع کېږي د کال اخر چې راشي تا ته وایي چې هلکه ته ټول د انکم ریکارډ دی راته وښایه
نو ته به صرف په چارټ اف اکاونټ کې په هغه اکاونټ ورته ډبل کلیک وکړي نو هغه به ته اټومیټیک ورته ښودی شي چې یعنې زما د انکم ریکارډ دا نو موږ به دلته یو اکاونټ کریټ کو انکم او بیا به د نه بعد کنټینیو وکړو صحیح شو کنټینیو چې کله والو نو اوس دلته ګوره تا سره د انکم اکاونټ نیم دی دلته څه نوم ورکې زه ورته ورکوم چې لکه آل انکم ټول انکم زما څومره صحیح ده بیا دلته که چېرته سب اکاونټ دا د یو بل اکاونټ برخه ته جوړی نو ته دا جوړولی شي صحیح ده نو زه دا نه جوړوم دا سټنډرډ یو ځان له جوړوم نو دا به زه ان چک کړم هلته به راشم ډسکرپشن ته به ولیکم اوس د ډسکرپشن ته غوږ شي زه دلته څه شی لیکم the related account by the name of all incomes will be used to store all income records whenever we need for all records of income we can get from it صحیح ده څومره اکاونټ وکړي که نوټ سره سلی کې نوټ سره ولی صحیح ده او څه والا 7 کلوز یو اکاونټ در سره جوړ شو آل انکمز نو اوس دلته انکم دلته د اکاونټ نیم راځي دلته ټایپ راځي کم ټایپ دی انکم اکاونټ دلته د کرنسی ټایپ راځي ځکه چې هلته موږ یس کو او دلته بیا د هغې ټوټل پیسې راځي په دې اخر کې چې یعنې څومره انکم راغلی دی اوس دا اکاونټ دې دپاره شو څه نوم دی نور خان چې کله هم ته مثال په طور یو سروسز چاته کې نو نو خو به ته پیسې اخلي کله چې ته یو انکم لاسته راوړې نو نو به ته پیسې اخلي نو هغه کم ټیم کې چې ته د چا نه لاسته راوړې نو ته به هغه یو معلوم اکاونټ ورته سلیکټ کړې چې یعنې په دې اکاونټ کې دې دا سټور شي صحیح نو هغې دپاره موږ یو اکاونټ کریټ کړو د آل انکم په نوم باندې نو چې دا اکاونټ ته کله ورته سلیکټ کړې نو بیا د کال په آخر کې خپله درته ښایي چې تا سره ټول انکم په دې کال کې دومره دی بیا د دې د ټول کال د ډیټیل لپاره چې سټپ بای سټپ راته وښایي کم کم ټیم کې مې کمې روپۍ ریسیو کړي دي نو ته به بیا ډبل کلیک په دې باندې کې صحیح نو دا اکاونټ موږ د دې لپاره جنریټ کو چې دې کې به ټول انکم موږ ته ښایي چې څومره انکم یا ټول به موږ صحیح شو د ډیټیل لپاره به بیا پې ډبل کلیک نو دا خو آل انکم شو نو زه خو ډفرنٹ ټایپ انکم موږ سره راځي صحیح ده آل انکم ټول انکم دې دلته وښایي خو ما مختلف شیونه زه سیل کوم او د مختلف شیونو سروسز زه خلکو ته کوم باید د هغه مختلف شیونو دپاره خپل خپل اکاونټ وي موس خرڅومه د موس انفارمیشن دې په آل انکم کې سټور شي کیبورډ خرڅوم د هغې انکم دې په آل انکم کې سټور شي منیټر خرڅوم د هغې هم لیپټاپ خرڅوم هغې هم سی پی یو خرڅوم د هغې هم آل انکم کې سټور شي خو چې کله زه ووایم چې یاره ما ته د کیبورډ وښایه نو باید یو انکم ریکارډ وي چې کله کیبورډ سلیکټ کوم د کیبورډ د موس سلیکټ کوم موس صحیح نو بیرته به راشي اکاونټ ته او نیو اکاونټ به واخلي ښه متوجه شه او دلته به ورته ورکړي انکم او چې کله کنټینیو والي نو دلته به ته ورته سلیکټ کړي چې یاره زه ورته وایم چې ټراول سروسز انکم صحیح ده خو دا سب اکاونټ جوړوم د څه شي زه دا زه د آل انکم سره صحیح ده چې ټول انکم در سره څومره راځي ټوټل پیسې به درته ښایي چې 1 کروڑ یا 2 کروڑ خو چې د ټراول ایجنسیز په سیسټم باندې د کم اکاونټ اماونټ ریسیو کړي نو د هغې ریکارډ به بیا درته اوس 1 لک روپۍ تا ته مکمل انکم راغلی نو تا ته به په آل انکم کې ښایي 1 لک روپۍ خو په هغې کې 100,000 روپۍ تا د ټراول په ذریعه باندې ریسیو کړي دي ټراول نه دی انکم ریسیو کړی نو 100,000 به بیا د دې سره صحیح ده بیا به رایټ کلیک نیو والی او انکم به والی او کنټینیو ټیک شو ته به ورته سلیکټ کړي چې یاره بل دی ما سره د
products mouse sales صحیح ده نو سب اکاؤنٹ دا د څه شي جوړو د آل انکم سب اکاؤنٹ صحیح آل انکم خو به صحیح ده په دې کې به ټول پیسې راته ښیي چې ټوټل مطلب 2 کروڑه 3 کروڑه هر څومره چې مونږه انکم راغلی هغې کې به راځي خو چې کله موس سیل کېږي د هغې انکم به دې کې راځي د دې به دې کې راځي صحیح ده دا همداسې د ټولو چې څومره هلته دغه کېږي نو دا ستا دپاره لږ اسانه ده چې بیا آینده کې تا ته وایي چې ما ته صرف د موسونو ریکارډ راوباسه صحیح ده ته یو اکاؤنټ جوړ کړه هېڅ خبره نه ده دې کې موس کیبورډ هر شی ټولې پیسې جمع کوه نو آینده کې بیا تا ته وایي چې صرف د موس انکم راته راوباسه چې موس مونږ څومره سیل کړی نو ته به بیا صحیح ده ښه اوس دا خو کریټ شو زه رایټ کلیک سره نیو اکاؤنټ جوړوم او ورته وایم یاره د ایکسپنس اکاؤنټ هم جوړ نو کېدای شي یو کمپني آی کې خو کوی شي ایکسپنسز هم پکې راځي فوډ ایکسپنس راځي رنٹ ایکسپنس راځي هر شی راځي نو موږ به ایکسپنس والو او بیا نه بعد کنټینیو به والو اول زه جنریټ کوم یاره ما سره چې کوم دی جنرل ایکسپنسز دا مې د څه شي لپاره کریټ کو دا د دې لپاره مې کریټ کو چې عمومي څومره ایکسپنسز کېږي په دې کې به راځي صحیح ده زه نوټ لیکم د ریلیټډ اکاؤنٹ آف general expenses is used to store all expenses records. For example, when the company need for food expenses, see that? Comma, rent expenses, comma, salaries expenses, etc. all will store. See that? Then about 7 rows. That is general. This are subs. سیب اکاؤنٹ به جوړ صحیح ده رائټ کلیک نیو او دلته به ورته ایکسپنس اکاؤنٹ والو کریټ به کو اول فوډ سب اکاؤنٹ د ایکسپنسز زه به ورکم جنرل ایکسپنسز اکاؤنٹ صحیح ده رائټ کلیک ایکسپنسز خو په ډېر قسمونو دي ایکسپنسز کنټینیو رنٹ بیا رائٹ کلیک بل چې سیلریز یعنی دا زه دلته نه کوشن کوم چې صرف درې ما کریټ کړه ته به دغه ارګنایزیشن دغه کمپنی دغه سیسټم ریکوایرمنټ ته ګوري دا نه به صحیح دام جوړ شو اوس ما ته ضرورت دی یو د بینک اکاؤنٹ ضرور چې یو کمپنی ته ارګنایز کړي تاسو سره به پیسې کا مینجمنټ چې کې پیسې در سره نو د شي نه به ته بیا د ایکسپنسز کې صحیح ده د شي نه به مال پرچیز کې اوسه پورې موږ لا چی رائټ کلیک به والو او نیو اکاؤنٹ به والو صحیح ده کله چې نیو والو نو دلته به موږ ورته سلیکټ کو اوس ګوره زه دلته ایگزیکټ دا خبره نه کوم چې بینک اکاؤنٹ کله چې ته په یو ځای کې منیجر نو صحیح ده چې تا سره بینک اکاؤنٹ هم په لاس کې دا کمپنی خو بینک اکاؤنٹ دې ته موږ ویلی شو چې تا سره کومې نغدې پیسې دې دپاره هم ته بینک اکاؤنټ جوړ صحیح ده نو ته به والې بینک او بیا به کنټینیو والې صحیح ده نو ورته وایم چې یاره جنرل اماونټس صحیح ده په دې کې کم ټایپ کرنسی در سره پرته ده کم ټایپ پیسې در سره پرته دي وی مور کرنسیز صحیح ده په دې کې ما سره چې هر ټایپ پیسې پرتی یا بس ورته سره نو موږ ورته لیکو یاره ډالر را سره پراته دي ډالر صحیح ده
نو موږ به ورکو چې د اکاونټ will use in the future to store net amount records such as office money, bank amount, etc. bank account number دې چې ته بدلتا غواړي require number routing number دې چې کله چې داینه ته پیسې راوباسي کم نمبر ها الته به routing number یو bank account number یو routing number صحیح ده نو موږ به ورکو انټر اوپننګ بیلانس یاره په دې بینک کې در سره څه پیسې شته او کلیک نو زه وایم چې یاره دا کاروبار ما شروع کوو نو په دې کې ما سره څومره پیسې وي $10,000 را سره څومره ډالر $10,000 ډېر دي که نور خوږ شم موږ به ورکو په دې تاریخ نه را سره پرتې دي 2014 چې به ورکو اوکې بیا به دینه بعد 7 کلوز دا چې کولګو اوکې دا که آنلاین انفارمیشن غواړي نو یس کوي بینک اکاؤنټ څومره ډالر پکې پراته $10,000 خو عمومي پراته دي که نه که نیو اکاؤنټ جوړی پای کې بیلې پرتې یا کې بیلې پرتې نو رائټ کلیک نیو والا او بینک والا صحیح ده کنټینیو اوس ګوره که ډېره ضروري خبره ده اے آی بي کې م لرم جنرال کې خدا لرم $10,000 عمومي خو لرم خو اے آی بي کې نورې لرم چې د اے آی بي اکاؤنټ نمبر مې دا دی او پکې لرم 15,000 پوه شو صحیح ده که نه ټوټل څومره بینک کې لرم 15,000 پای کې 15,000 دی کې لرم $10,000 هماغه ایگزیکټ خپل کې لرم صحیح ده ښه پوه شوې ته په دې ښه اوس دلته یو بلې خبرې ته راځو دا اکاونټونه خو کریټ $15,000 سرمایه لرو لاندې یو بل اکاونټ هم جوړ شوی دی 15,000 څه نوم باندې اوپننګ بیلنس آف اکویټي اکویټي هغه اکاونټ دی چې کوم کې ټوله سرمایه ستا پرته وي څومره مال چې لري د هغې سرمایه پرته څومره انکم چې دی هغې سرمایه پرته یعنې جنرال چې څومره پیسه ته لري څومره ایسټ د ستا جنرال باندې هغې ریکارډ صحیح نو اوس کېدای شي یو وخت داسې راځي چې تا ته وایي چې یاره اول سر دی لږ فوډ ایکسپنس دپاره موږ له یو $500 راکړه صحیح ده ته خو به ورکې که نه بانک نه به ورکې یا به دلته دراز کې درته زه به یو اکاونټ جوړ کړم نیو اکاونټ خو $50,000 صحیح ده او بینک اکاونټ کنټینیو دا به چې جوړ کړم دفتر کې را سره $100 پراته کېدای شي د بانک اکسس تا در نه کړي تا ته وایي دفتر کې سره $15,000 کېده بانک سره ستا څه کار دی خرچې مرچې کېدې صرف ریکارډ ځان سره سټور کوه ورکوه یې که صحیح ده نو ته به دلته والې سب اکاونټ یې جوړومه د څه شي د جنرل اماونټس اکاونټ د دې نمبر را سره دی OFS 00 انټر اوپننګ بیلنس را سره څومره دی په دې کې دا انټری وشوه لکه دا انټری ده که نه دا انټری ده چې ماته زما بوس ماته دومره پیسې څومره آفرین دلته به ته ورته انټري کې ریکارډ به ځان سره ځکه چې بیا خو به د کار اخر کې نه پوښتنه کوي چې هلکه تا د پیسې څه کړې هر انټري دپاره باید زه اکاونټ نو دلته به ورته سلیکټ کړي او بیا به اوکې کړي او الریډي هماغه هغې کې زه جمع کړم بینک کې مثال که نه بیا راشم دلته ورته انټري وکړم کولی شي بیا به په همدې کلیک کړم او ډایرکټ لکه اوس مخکې نه تا بانک کې پیسې اچولي دی به شي اکاونټونه ورته جوړ کړي پیسې ورکړي واچي او صحیح ده چې دلته پیمنټ ډیو شي دا خو به بیلنس زیرو به شي کېږي صحیح ده بیا به زه مثال ته بینک ته پیسې وړم فزیکلی به ډیپازیټ کوم بیا به دلته ورته انټري کوم دلته به ورته انټري کې بس خلاص اوس نو ستا بیخي مشکل نشته صحیح ده اوس دلته ته راځي تا ته وایي چې یاره زمونږ څه ایکسپنسز پکار دي تا سره د بینک اکسس نشته صحیح ده چې ریکارډ در سره پروت دی خو درته وایي چې وروره تا سره به د اجازه نشته ته بینک نه چالو $15,000 مې له پرېښي دي بس ورکوم دی ایکسپنسز ته ضرورت شو فوډ ایکسپنس نو د دې لپاره به موږ او تاسو ټچ اخلو د جنرل جورنل انټریز
صحیح ده انټری چې دې لپاره تیاره یو 1500 یا 100 روپۍ یا 200 روپۍ ته ورکړي نو ته به راشي کمپنی ته او دلته به واخلي جنرال جورنل انټریز صحیح ده که دا میسیج نه کتل نه غواړي ګوره کویک بک now automatically assign number of general entries لکه معلومات درکوي اوکې صحیح ده اول به هغه ګوره د کرنسی په کم پیسو باندې اوس خلکو ته پیسې ورکړي اوس دا کومه جنرال انټری چې کېده په کم پیسو کې په ډالر صحیح ده په کم ډیټ باندې ډیټ ورته خپل صحیح ده نو دلته په اول هغه اکاونټ سلیکټ کې چې کم څه شي کېږي کم نه پیسې ورکړي صحیح ده نو زه به ورته سلیکټ کوم ورته شینه ورکوم زه آفیس نه صحیح کریډټ اماونټ څومره ورکې ګوره لکه کسٹمر ته چې پیمنٹ کې کنه یا چاته پیمنٹ کې هغه به کریډټ کې راولي الویز به کریډټ کې زه اوس کریډټ کوم ورته څومره $1500 الټا د سیستم خاصه صحیح ده صحیح هغه مطلب د ستاسو لینډ دی خو زه به د کویک بک لینډ صحیح نو دلته به ته ورته سلیکټ کې چې یاره د څه شي نه ورکې دلته به څه شي ورکې ته به دلته راشي صحیح ده نو زه ورکوم دا ایکسپنسز لکه جنرال اکاونټ به سلیکټ کړو هغې نه فوډ ته ورکوم صحیح دا انټر سره لاندې خپل هغه کېږي دا تاسو به دا لاندې د سان انټریو ګوره دلته چې راغلم دلته سلیکټ کوم صرف نوم ورکوم چې جنرال ګوره اماونټس پام دې لاندې خپل راغلی ټیپ بٹن وام به ټیپ باندې دلته پیسې ورکوم صحیح مې مو د دې باره کې انفارمیشن لیکي چې $500 I paid for food expense Muhammad Ali manager of employees دې ته مې ورکړي ټول ریکارډ وساته نیم چاته دې ورکړي هغه کس در سره موجود دی دلته به کلیک ایډ نیو به والي وینډر کسٹمر امپلای یاره هغه ما سره یو امپلای دی چې هغې له مې ورکړي که نه اوکې صحیح ده نو انفارمیشن یې دلته ایډ صحیح ده بیا به دلته راشي د څه شي له دې ورکړي فوډ ایکسپنس ته په جنرل ایکسپنس اکاونټ کې مې څه شي له ورکړي فوډ ایکسپنس څومره فوډ ایکسپنس کریډټ کېږي خپله درته راځي تا ته ضرورت نشته ته ورکړي 1500 ډیبټ کېږي که نه فوډ ایکسپنس ته ورغلی ډیبټ شوې او تا نه څه شوې پیسې لاړې کریډټ شوې صحیح ده دلته ورکړه پیډ بیا به دا نه به څه شی وایي $19,500 موږ سره جنرال پاتې دي ولې دومره پاتې دي اوس د دې ریکارډ د کتلو لپاره مهمه خبره ده ډبل کلیک وکړه صحیح ده چې کله ته ډبل کلیک وکړي نو تا ته وایي چې یاره د دې اوپننګ بیلنس در سره 10,000 بیا د $15,000 چې شي کې ور جمع کړه ای آی بي ته د ور جمع کړه صحیح ده نو څومره شو 15,000 شو بیا د آفس ته یو 15,000 ور جمع کړه نو څومره شو 60,000 شو خو د هغې نه د یو $500 پیډ فار فوډ ایکسپنس محمد علي منیجر اف امپلایز نو څومره در سره پاتې شو دا پرنټ کېږي که نه دلته او لکه ویل مې ډبل کلیک وکړه بیرته هماغه ځای ته تللی شي که چېرته ته راځي او پرنټ اخلي صحیح ده او یو ځل یې پریویو کړې نو پریویو یې کړه SDDA Company Limited General Journal Transition December 12, 2014 اول نمبر انټری وشوه صحیح ده 1500 روپۍ پیډ فار ګوره دلته تخیل کې غټ کا به درته شو صحیح ده او اکاونټ دلته دا انفارمیشن څومره ډیبټ شو ورته 1500 او دلته وګوره 500 ریکارډ صحیح کلوز صحیح شو پرنٹ کې ډایرکټ دا به کلوز کوم کلوز دا کلوز صحیح شو 9500 مطلب ورسید اوس کدل ته په فوډ کې ریکارډ ګوریم نو ته دلته ډبل کلیک وکړه کته شي څومره فوډ شوی انډیویډوالي کتل شي صحیح کې دې شي تاسو سره دلته اوس ګوره په جنرال کې وګوره په جنرال کې څومره خرچه شوی 1500 اوس یو 1500 بنورې مرکم چې اوس بل شی دی چې دا غیزه ته کلیرنس وکم صحیح ده کمپنی لا راځم میک جنرال جورنال انټریز ته راځم اکاونټ سره کوم کم اکاونټ به موږ سره کریډټ کیږي
صحیح ده څومره کریډټ کې یو 1500 صحیح ده 5 دا لازم د سړي لیکل کیږي صحیح ده دلته به ته سلیکټ کی ورته چیلې ورکې جنرال او په دې کې ما سره رینټ کوي صحیح ده اتوماتیک دلته خبره دا جنریټ کی پام دې سوري دلته راشه دا ډیلیټ کا लिस्ट صحیح ده بالکل نو دلته راځم اکاونټ سلیکټ کوم کوم اکاونټ سلیکټ کوم زه درته یاره ډیبټ کوم افیس کریډټ کوم ایګا نو دلته ورته اماونټ سلیکټ کوم 1500 نو دلته ورته ورکوم چې پیډ پرنٹ ته ځان سره دا به لیکه ګوره دا شی دا مهم دی بیا تا نه یریږي چې دا ما چیله ورکړي ایگزیکټ انفارمیشن داس یو دفتر له تلو مې چاله مې ټریننګ ورکول لس لاین میمو لیکل دا ګوره مهمه ده په بل شي کې به هم دا میمو لیکل میمو ډیره مهمه ده صحیح یو ریمبر ځان سره ساته دلته به سلیکټ کې ورته ګوره 1500 ډیبټ کې خپل راغلی چې ډیبټ کې جنرال ترېشه او رن ډیبټ کې صحیح ده سب اکاونټ مونږ لري ډایرکټ عمل ته سم او ګوره نون نظر عمومي ما سره پاتې شوی ولې پاتې شوی چې 10000 ما اول ور چولې 15000 مې بیا ور واچولې صحیح ده نو 15000 شوی 15000 مې افیس اکاونټ ته ور واچولې څومره شوی 10000 شوی ډبل کلیک وکړي ریکارډ در لخې خیر دی صحیح ده او کچیرته ته به دا 1500 د ورکړي څه شي لا ګور رنٹ ته ورکړي 9500 پاتې 1500 د ورکړي رنٹ ته پاره د فوټ د رنٹ څومره پاتې 9000 پاتې ایگزیکټ ریکارډز ته 9000 دی صحیح او افیس کې د څومره پاتې دا د چی شي نه ورکړي د جنرال نه ورکړي صحیح نو اوس دلته راشه تاسو سره عمومي څومره پیسې پاتې 10000 دي ایکسپنسز هم دلته جمع شي عمومي چې څومره دی هغه اکویټي کې راځي لکه دین ارسه باندې کې راځي اوس کته راشي دلته وګوري فود ایکسپنس دی 1500 شوی دی ایگزیکټ رنٹ ایکسپنس دی 1500 شوی دی او عمومي چې څومره خرچه ستا په کمپنی کې شوی ده نو هغه څومره شوی ده $1000 شوی هم دې ډبل کلیک ریکارډ دا ډبل کلیک هغه ګوره جنرال ایکسپنس اوس یو ټیکس هم پیډ کوي بیا هغه نه بعد به انکم ودرېږه ټیکس هم داسې نه کېږي صحیح ده ټیکس به یو ځل ته مال اخلي بیا به مال خرڅوي او مال نه به پیسې ریسیو کوي نو پوه شي په دې باندې نو په دې طریقې سره ته په دغه باندې کار کولی شي دا نارملی بس دا دوه اگزامپل د دې داسې نور هر څه ته استعمالي یعنی مطلب دا دی چې ته اوس هر رقم کار کوې نو ته به په دې باندې کوې صحیح ده نیکسٹ چې موږ سره کوم امپورټنٹ ټاپک دی دا ویډیو سٹاپ کوم بل شروع